افغانستان بانک ټول صرافیان او د پولي خدماتو مرکزونه فعال دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرکلی کوم د افغانستان بانک هغه راپورونه رد کړي چې ویل شوی د صرافیانو ټولنې په ټول هیواد کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. د افغانستان بانک ویان صابر محمد په هغه ویډیوي پیغام کې چې نن په رسنیو ته لیږل شوی ټول صرافي او د پولي خدماتو وړاندې کولو مرکزونه فعال دي. محمد په خبره یوازې هغه صرافي او د پولي خدماتو وړاندې کولو مرکزونه تړل شوي چې په وینا کې کاري جواز نه مخکې د کابل شاهزاده سرای د صرافیانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته ویلي چې تر کومه د طالبانو حکومت د مشرانو د صرافیانو جوازونه موضوع طالبان له مالی وزارت او د افغانستان د بانک سره حل نه کړي دوی فعالیت به ټول افغانستان کې بند وي. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو د ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.